درنو اوریدونکو توکل. اوس به په الله رب العزت باندې د توکل په اړه خبرې وکړو. هغه عبادت چې په پوره ډول زړه پورې تړاو لري او یوازې د زړه په مرسته ترسره کیږي. ځینې خلک له دې عبادت څخه ناسم برداشت لري. ځینې خلک وایي مریض یم، درمل نه خورم، کار نه کوم، درس نه وایم، او دا ورپسې زیاتوي چې ما په الله باندې توکل کړی. دغه خلکو ته زه وایم د توکل نه ستاسو دغه برداشت غلط دی. تاسو سهوه شوي یاست. تاسو اسباب برابر کړئ. د اسبابو له برابرولو وروسته په خپل رب باندې، په خپل مالک باندې او په خپل خالق باندې توکل وکړئ. غواړم د توکل د ارزښت په اړه تاسو سره وغږیږم، په دې چې توکل د زړه عبادت دی او د بدن له غړو سره هیڅ اړیکه او تړاو نه لري. یعنی ته دې په غړو، لاس، پښې، ژبې او ټولو غړو سره کوشش او هڅه کوي داسې چې هیڅ توکل شتون نه لري. ټول غړي تر خپلې وسې او خپلې شیمې پورې کار کوي. زړه داسې عمل کوي ته به وایې چې هیڅ غړی شتون نه لري. زړه له اسبابو سره هیڅ تړاو نه لري. زړه یوازې یو الله سره تړلی دی، مګر غړي شپه او ورځ له اسبابو څخه ګټه اخلي. نو له دې مخې کار کوئ، درمل خورئ، درس وایئ، د ازموینې په غونډه کې برخه اخلئ، د هغه شي په لټه کې ګرځي چې ورته ګټور دي او د خپل مصلحت په لټه کې دي. کله چې یو ځوان غواړي چې یوې پیغلې سره نکاح وکړي، مرکه ورستوي، نو دا پیغله په لیوالتیا سره هغه ځوان غواړي چې د دې غوښتلو ته راغلی دی او څه شی تر دې عنوان لاندې چې زه پر الله توکل لرم نشته. د غوښتنې په اړه هیڅ پوښتنې ګړوېږنې نه کوم، په دې چې هغه له ورایه دینداره سړی دی، په الله مې توکل دی، هغه هیڅ کله ما نه خوشي کوي. دا اشتباه ده، ته په توکل لا نه پوهیږي. توکل دا دی چې په غړو سره دې له اسبابو څخه ګټه واخلي او زړه دې په اسبابو پورې ونه تړي. توکل د وکیل له کلمې څخه اخیستل شوی چې د الله رب العزت له ښکلو نومونو څخه یو نوم دی. وکیل هغه څوک دی چې په ښېګڼې او احسان سره د خپلو بندگانو کارونه ترسره کوي، په خپلې نیکۍ سره د خپلو ټولو بندگانو چارو ته ځان رسوي، هیڅکله د هغوی د ورکاوي لامل نه دی او هیڅکله هغوی بدیو او شر ته نه سپاري، بلکې هغوی د خپل مصلحت په لورې بیایي. وکیل د الله رب العزت په نومونو کې یو نوم دی. دا چې ته دې په ژوند کې سمه لار اختیار کړي د هغه مسئولیت دی او په دې برخه کې له تا سره مرسته کوي. هیڅکله تا بدی او شر ته نه ورسپاري، تا د خیر او ښېګڼې لور ته مخامخ کوي. وکیل هغه څوک دی چې تا د خپلې ګټې او مصلحت په لورې بیایي. په همدې خاطر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله دربار ته داسې دعا کوي. د مسلم، د ابو داوود او د مسند احمد حدیث دی. راوی د حدیث سیدنا حضرت علی کرم الله وجهه دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایی لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک والشر لیس الیک. نو الله وکیل ذات دی. وکیل هغه څوک دی چې په ښېګڼې او احسان سره د خپلو بندگانو کارونه ترسره کوي. په همدې خاطر درنو اوریدونکو، کله چې الله رب العزت د انسان په وړاندې یوه لاره بندوي، شپږ یا اووه نورې لارې په مخ پرانیزي. په داسې حال کې چې ځینې د خپلې ناپوهۍ او نادانۍ له مخې وایي یا الله ولې دې دغه لاره پر ما وتړله. مګر که کله کله الله رب العزت پر تا یوه لاره وتړي، څو نورې لارې ستا پر مخ پرانیزي او خلاصوي، خو ته نه پوهیږي. د دې لپاره چې کله د دنیا په وړاندې توره تیاره شي، پوه شه چې هغه وکیل تا نه خوشي کوي، پوه شه چې هغه وکیل ستا د خوښۍ او نیکمرغۍ لپاره نورې لارې ستا پر مخ پرانیزي. په دې اړه به تاسو ته زه ډیر یو ښایسته او عجیب مثال بیان کړم. موږ ټولو دا بیلګه لیدلې ده او هغه مو تجربه کړې ده. په دغې مسئله کې ښه غور وکړئ. د مور په خېټه کې
جنین یوازې په یوه لار تغذیه کیږي، د وینې په مرسته. دغه غذا د نوم له لارې چې له جنین سره تړاو لري هغه ته رسي. کله چې دا ماشوم دنیا ته راځي نو نوی پیدا شوی ماشوم ژاړي. ولې ژاړي؟ ځکه هغه غذا چې دا ماشوم پرې عادت و هغه د له لاسه ورکړه او نه پوهیږي چې الله تعالی د خپل رحمت او مهربانۍ له مخې ورته د تغذیې لپاره 2 نورې لارې ورکړي. په ډېرې بخښنې سره یعنې د مور 2 سینې او خوراک یې له وینې په خوندورو او پاکو شیدو بدل شو. کله چې ماشوم له شیدو بیلیږي بیا جاړي، ځکه له کومې لارې چې عادت و هغه ترې پاتې شوې، مور له شیدو بیل که. نو دلته د درنو اوریدونکو چې الله یې په وړاندې د خوراک 4 لارې پرانیزي، 2 د خوراک او 2 د څکاک. 2 د خوراک لارې چې غوښه او سبزي پکې راځي او 2 د څکاک لارې چې اوبه او شیدې پکې راځي. کله چې یوه لار وه پر 2 واوښتې بیا له 2 په 4 لارې بدلې شوې. کله چې مړ کیږي ژاړي په دې چې دا لارې هم پرې بندیږي. نو که نیک او ښه بنده وي د جنت 8 دروازې پر مخ خلاصي. اوس مو وکیل وپېژنده، دا هغه ذات دی چې هیڅ کله خپل بنده له بدۍ او شر سره نه مخ کوي بلکې له هغه سره مرسته کوي، مګر انسان د خپلې ناپوهۍ او نادانۍ له مخې پوښتنه کوي یا الله ولې دې داسې وکړ؟ ولې دې هغه لاره چې زه پرې عادت شوی وم پر ما وتړله؟ ولې دې خوراک او روزي له ما وسپموله؟ په داسې حال کې چې وکیل ذات ورته هغه شی چې ډیر فایدمن او ګټور دی برابروي، مګر ته له خپل مصلحت څخه په ناخبرۍ سره ګمان کوي چې الله له تا څخه خیر او برکت سپموي. هغه ماشوم چې د وینې په مرسته خوراک کوي کله چې دنیا ته راځي ژړا کوي، مګر الله ورته د مور 2 سینې ورکوي څو ترې شیدې وڅکي. کله چې له شیدو څخه بیلیږي ژړا کوي، مګر الله ورته 4 د خوراک لارې ورکوي، سبزیجات، د څارویو غوښه، شیدې او اوبه. کله چې مري ژاړي که نیک او سم سړی وي، الله د خپل رحمت له مخې ورته د جنت 8 دروازې خلاصوي. الله تعالی یو شی له تا منع کوي په بل شي د روغتیا او سلامتیا لپاره اړوي، بیا د پاکۍ او سپیڅلتیا لپاره په امتحان کې اچوي او تا ته د جنت د غوره کولو لپاره تا له دنیا څخه بیایي. سبحان الله، آیا موږ الله دغسې پیژنو که نه؟ دا هماغه وکیل ذات دی. نو ولې پر الله توکل نه کوو؟ تاسو د الله تعالی د حکومت پراختیا ته وګورئ، څو پوه شئ چې په هغه ذات توکل کوئ که نه. نو راځئ څو شیبې د قرآن په آیتونو کې فکر وکړو، د الله تعالی ملک او د ټولې نړۍ د چارو پر واک د الله ولکې ته ځیر شئ، څو پوه شئ چې پر هغه باید توکل وکړو که نه. الله تعالی په سورت آل عمران کې قدرمنو اوریدونکو بیا هم زمونږ سلامونه ومنئ. الله تعالی په سورت آل عمران کې 26 آیت کې فرمای قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ای پیغمبره اووایا یا الله د ملک مالکه، ستا چې چاته خوښه شي حکومت ورکوي او له چا څخه چې وغواړي اخلي، چاته دی چې خوښه شي عزت ورکوي او څوک چې وغواړي ذلیله کوي. ښېګڼه ستا په واک کې ده، بېشکه ته په هر څه قادري. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. درنو اوریدونکو، زه له تاسو غواړم څو دغه خبرې د زړه له کومې واورئ، نه په وږو سره. کله مو چې دا خبرې د زړه له کومې څخه واورېدلې، آیا له دې خبرو وروسته خلکو ته ځان سپارو؟ آیا یو بېوزله په بل بېوزله پورې تړاو مومي؟ فقیر مو لیدلی چې کله له فقیر نه سوال وکړي؟ آیا څوک چې خپله څه نه لري له بېوزله او له بل نادار څخه یې غواړي؟
یا له هغه چا څخه یې غواړي چې هر څه یې په واک څه ډول خلکو ته پناه ور وړلی شو او ووایو چې یوازې فلانی هغه څوک دی چې کولی شي موږ ته ژغورنه راکړي. په الله ایمان چیرته دی؟ په الله باندې د زړه توکل چیرته دی؟ دغه وکیل ذات ستا په ژوند کې د کوم مقام خاوند دی؟ په دې پوهیږي؟ الله تعالی په صورت انبیا کې 19 سپاره کې 42 آیت کې فرمای قل من یکلؤکم باللیل والنهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون. ای محمده دوی ته ووایه څوک تاسې د شپې یا د ورځې د رحمان د عذاب نه ژغورلی شي خو دوی د خپل رب له نصیحت څخه مخ اړوون. څوک له الله څخه پرته شپه او ورځ له تاسو څخه ساتنه کوي؟ ته ټوله ورځ نافرمانی کوي په داسې حال کې چې هغه له شپې تر سهاره له تا څخه ساتنه کوي. درنو اوریدونکو، آیا هیر کړي مو دي چې څوک له تاسو څخه په خپلو بسترو کې ساتنه کوي؟ پلار مو، مور مو، یا د کوټې قلف او کلي مو، یا هغه وکیل چې هغه خالق، مالک او حافظ دی. الله تعالی په سورة مؤمنون کې 88 آیت کې فرمایي قل من بیده ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیه ان کنتم تعلمون. دوی ته ووایئ که پوهیږئ د هر څه واک د چا په لاس کې دی او هغه ذات څوک دی چې پناه ورکوي او د هغه په مقابله کې هیڅوک پناه نشي ورکولی. د هر شي واک او اختیار د چا په لاس کې دی؟ ستا روزي او رزق د چا په لاس کې دی؟ ستا ګټه او فایده د چا په لاس کې؟ د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفة ثم یکون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای د مور په ګیډه کې ستاسو د هر یو پیدایښت تر 40 ورځو پورې د نطفې په توګه وي، بیا په هماغه اندازه د وینې ټوټه وي، یعنې 40 ورځې بیا د وینې ټوټه وي، بیا په هماغه اندازه د غوښې ټوټه وي، یعنې په 40 ورځو په اندازه د غوښې ټوټه وي. چې کله 120 ورځې پوره شوې بیا الله تعالی د هغه په لورې فرښته او ملایکه استوي څو په هغه کې روح پوکړي او د هغه په اړه د 4 شیانو حکم ورکړي: د روزي لیکل، د مرګ لیکل، د کړو وړو لیکل او دا چې نیکمرغه دی که بدمرغه. تاسو نه پوښتنه کوم له هر یو نه مو ورونو او خویندو د ټولو کړو واک دې د چا په لاس کې دی؟ چا ته پناه وروړي؟ زړه دې د چا لپاره ټکان خوري؟ آیا زړه دې د دنیا او خلکو لپاره خوري که د الله لپاره؟ له دومره خبرو اوریدلو وروسته او د حقیقت له څرګندېدلو وروسته بیا هم په الله توکل کوئ او کنه؟ الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې اسبابو ته ځان ونه سپارو، بلکې د اسبابو له برابرولو وروسته ځان خپل رب ته وسپارو او په خپل رب باندې توکل وکړو، ځکه هغه وکیل ذات دی. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شو. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ.